مونږ ټول غواړو چې د نورو په زړونو کې مو یاد تل ژوندی وي او د دې یوازینۍ لاره د ښو اخلاقو لرل دي. کله چې خپلو خوږو یادونو ته ځو نو موږ ته مهربانه او د ښه خوی څښتن را یادیږي او دوی تل زموږ په یادونو او زړونو کې ژوندي وي. داسې ژوند زموږ ټولو هیله ده، خو د دې لپاره باید د هغې په ځینو رازونو باید پوه شو. جذابیت ته د رسیدلو یوازینی راز دا دی چې باید پوه شو چې جذابیت له ښکلا سره توپیر لري. ښایي د کوم چا څیره ښکلې نه وي خو ډېره زړه راښکونکې وي او همدارنګه ځینې ډېرې ښکلې وي خو په زړه پورې نه وي. جذابیت کاملا اکتسابي خاصیت دی او کولی شو په اسانۍ یې ترلاسه کړو. اول ظاهرا باید پاک او ښکلي اوسو. پاک او منظم اوسېدل، نظم او پاکی تاسو ته لا ښکلا درکوي. ځینې خلک د ښکلا څخه ناسمه معنا اخلي او ځانونه په عجیبه او غریبه توګه سینګاروي. مهمه خبره دا ده چې پاک او منظم اوسئ او په همدې حال ساده اوسئ. نامنظمتوب ستاسو ښکلې او مثبتې خبرې له منځه وړي. کوم ماشوم چې خپل پلار او مور تل منظم او پاک ویني د کوم بل ناپېژانده ظاهري ښکلا هغه نشي غولولی، ځکه ښایي د هغه کس ظاهري خوښ شي خو له مثبتو څخه منفي اثرات ډېر وي. دویم، ډېره چوپتیا غوره کړئ. اکثره ځینې خلک د دې لپاره چې جذاب ښکاره شي بې ځایه او ډېرې خبرې کوي او په غلطه ځي. چوپتیا ډېره قوي رواني او ذهني اغیزه لري. په چوپتیا کې انسان یوه خالی ګاه پرېږدي چې هره خالی ګاه په جذابیت ډکیږي. هغوی چې ډېرې خبرې کوي او لږ اوري په خپله ښکلا کې کمای راوړي. حال دا چې چوپتیا او غوږ نیول تاسو هوښیار او د ډاډ وړ کس معرفي کوي او دا د ګرانښت فضا نوره هم ډېروي. له باور څخه ډکه چوپتیا د ګرانښت سرچینه ده. دریم، خوږې خبرې وکړئ. کله چې آرامه او نرمې خبرې وکړئ نور خلک پر ځان راماتوئ او په اسانۍ کولی شئ پر دوی اغیزه واچوئ. تند او عصباني خلک د ډاډ لپاره وړ کسان نه دي. څلورم، ښاغلي اوسئ. ځان ته بل ته په خبرو او کړنو کې بې احترامي ستاسو له جذابیت څخه ډېر څه کموي. تاسو باید هم ظاهر منظم وي او هم دننه باادبه او ښاغلي خلک بې شکه چې په زړه پورې دي او جذابیت یې له ننه چغې وهي. ښاغلي باادبه او با شخصیته اوسئ. وبه وینئ چې په خپله به جذابه ښکاره شئ. پنځم، تل په شونډو مسکا لرئ خو ډېرې مسخرې مه کوئ. ډېرې مسخرې ستاسې ذهني قوت او جذابیت کموي، ځکه ډېرې مسخرې په تدریج سره د خلکو په منځ کې مرزونه له منځه وړي. مسک اوسئ، ځکه مسکا مو په څېره کې ښکلا راوړي. په مسکا کې دروندوالی، نرمي او جذابیت وي. شپږم، په قاطعیت کې جذابیت دی. څوک چې قاطع شخصیت لري او ټاکلې موخې لري بې استثنا کولی شي جذاب واوسي، ځکه جذاب او اغیز لرونکي شخصیتونه دي چې ډېر مصمم او په ځان باور لري. د موخو ټاکل او په هغه پسې تلل او رسیدل په تاسو کې ځان باوري رامنځته کوي او جذابیت د داسې خلکو په څیرو کې څپې وهي.